له طالبانو څنګه اولي کیسه ورانه ده. درنو لیدونکو سلامونه. دغه ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو خبر شئ چې له طالبانو څنګه اولي کیسه ورانه ده. دوی تر وروستۍ ورځې د خپل نظام په اړه فکر نه و کړی چې که واک ترلاسه کړي نو څنګه نظام به جوړوي. چې پوښتنه به ورڅخه وشوه چې څه ډول نظام جوړوئ، ویل به یې اسلامي نظام جوړوو. خو تر اخره یې اسلامي نظام تعریف نه کړ او نه یې په دې اړه تفصیل ورکړ، بلکې د نظام نوم به یې هم هره ورځ بدلوه. یوه به ویل اسلامي نظام جوړوو، بل به جدید اسلامي نظام بلل، بل به متمرکز اسلامي نظام بلل. کله به یې لا ویل چې زموږ پخوانی عمارت خو تاسو لیدلی، همدغه زموږ نظام دی. په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې وویل چې موږ فقهایي او متخصصین لرو. هغوی به د اسلامي نظام پر ساختار کار کوي او جوړوي به یې. په دې خبره خو ټول پوهیږو چې اسلامي نظام غواړي او قانون یې هم قرآن دی، خو په تفصیل یې نه مشر پوهیږي او نه کشر. دا د 3 میاشتې د دوی د واکمنۍ تیریږي، هیڅ اساسي بدلون نه تر سترګو کیږي، بلکې د مطلق نظام که اسلامي وي یا غیر اسلامي سرک نه تر سترګو کیږي. امیر المؤمنین یې ورک دی، د ژوند او مرګ پته یې نه لګیږي. تر اوسه چا په سترګو نه دی لیدلی، حتی خپلو وزیرانو یې نه دی لیدلی، خو د ده په نامه پیغامونه راځي، اوامر صادریږي او تطبیقیږي. دا بل رئیس الوزرا بیا ژوندی دی، په چوکۍ ناست دی، په مجلسونو کې حضور لري، خو تر اوسه یې له خبرو روژه نیولې ده، لکه دی چې غیر مسؤل واجب الاحترام وي او هیڅ ولس او ملت ته جواب دی نه وي. وزیران معرفي شو خو څوک یې نه پیژني. ځینو یې په خپله مخ پټ کړی دی او ځینې یې بیا په تور لیست کې مخ نشي ښکاره کولی. د ګوتو په شمار وزیران غږیږي او دا نور ټول له مسؤلیته خلاص دي. لا تر اوسه یې افراد ټاکلی معاش نه لري، ډوډۍ په پردیو خیراتونو او ودونو کې خوري، د شپې په رسمي دفترونو کې سملي، د دولت د مامورینو خو د خدای مل شي. د واک له ترلاسه کولو 3 که 4 ورځې لا نه وې تېرې چې پارک کې د خپلمنځي کړکېچ خبره اخ و ډب ته ورسېده. ملا برادر پکې د ټوپک په برچه زخمی شو او د سوکانو او لغتو ټپیان خو نور هم ډېر وو. د دې شخړې د حل لپاره فیض حمید له پاکستانه راغی او لانجه یې په موقت ډول حل کړه. په بشپړ ډول ځکه خو نه حل کېږي چې نه طالبان یوه ډله دي او نه پاکستان غواړي چې یوه ډله شي. خپلمنځي شخړې یې لا هم په درس کې روانې دي. د ملا حمدالله مخلص وژل هم د دې شخړو پایله وه او 13 ورځې په کرکټ بورډ کې هم لټونه سره کش کړي وو. لویه ټوکه خو لا دا ده چې دوی خپله 2 پر 1 لار سره نه ځي او په عین حال کې د TTP او پاکستان حکومت ترمنځ راولاړې شوې ستونزې هم حل کوي. هغه پښتانه وایي چې د چاړې یا چواړي خپله ورانه ده، د بل ودانه ده. د امنیت حال خو تاسو خپله وینئ. دا چې رسنۍ سانسوري دي د ورځې په سلګونه پیښې نه راپور کوي. هره ورځ په لسګونه افغانان وژل کیږي، هم طالبان وژل کیږي او هم نور خلک په یو او بل نامه وژني. د قلوردوګانو نومونه تبدیل شول، د بوش بازار نوم بدل شو. یوازې د نوم په تبدیلۍ خو نه قلوردو جوړیږي، نه اسلامي کیږي، نه بازار جوړیږي او نه دا کوم اساسي تغییر دی. له نړۍ سره اړیکې او کار یا اهلکار ته سپارل خو تاسو په خپله وینئ، نو له عیانه خو بیان نشي کیدی. که تاسو په دې تمه یاست چې اسلامي نظام به له دې وروسته غوټۍ کوي، بیا به ګلان کوي او بیا به میوې نیسي او بیا به یې تاسو خورئ، بیخي له چپې خوا ورناست یاست. همدغه څه چې طالبانو روان کړي بس همدغه اسلامي نظام دی، ځکه اسلامي نظام نه په حقیقت کې کوم مشخص او نه ټول منلی تعریف او ډول لري او نه طالبانو وار له مخه تعریف کړی وو. دا چې په دیني نصصو کې اسلامي نظام ټول منلی تفصیل او تعریف نه لري، نو هر واکمن یې په خپله خوښه تعریفوي او تطبیقوي. د طالبانو اسلامي نظام همدغه دی چې تاسو یې وینئ، په خپله خوښه یې تعریفوي او تفسیروي. هیڅ چا ته اړتیا نه لري، ځکه دوی پر دین تر هر چا زیات پوهیږي. درنو لیدونکو، اوس نو له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر دې دمه پاتې شوئ. که د طالبانو د دغه اسلامي نظام په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې زموږ سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په راتلونکو ویډیوګانو کې د ویډیو په اخره کې نشروو. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. الله مو مل شه.